د نوم لرګی دی چوب. هو نو دغه چای والا ورور ته ولاړ وي چای راپخوي او پوښتنه یې وکړې د کوم ځای څخه راغلي یاست؟ ما دلته نو بل څوک راځي خو هغه کنداریان به راځي. نو دوی وایي زه د کندهار یم. په دغه مې پوښتنه وکړل نو بیا وایي په کوم څوک یاست؟ بیا خپل قوم راوښوي. اوس به دی تاسې ته کندهار په اړه او د خپل قوم په اړه ووایي چې دی څوک دی او د کوم ځای دی. بفرمایید بیادر. از کجا هستی و قومت؟ سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر خیرتی؟ جانتان جور است؟ بخیر هستین؟ ما خوب باشنده با میان هستیم. فعلا یک 3 پشت شده صدای ما را میشنوین. در اصلیت ما از پشت قندار هستیم، در قوم نرزایی هستیم دیگه. جان جوری پنجبایی ها دیگه. ما فعلا همیشه زندگی کردیم و قدر زبانی ما نمیگرده. برای فعلا دیگه برای قنداری و پیام ما میست که اگر میاین پارکینگ خوش نصیب چایخانه بچه چوب به خدمتتان است دیگه. سلام علیکم. قندار دیدی یک روز؟ بسیار رفتیم تا اسپین بولدک رفتیم، از اونجا موتر آوردیم. باز دوستا رفیقا اونجا هست از ما، کاکاهای ما میشینه فعلا دم پشته میشینن، دم ولسوالی هستن دیگه. تشکر از لطفتان. بسیار خوب، خیلی زیاد تشکر. دی وایي ما کاګان و مثلا یا د پلار د کاګان د حالت استه خاندي وایي دونه ژیرې دي هغه خو سم هغه د کندهار رقم خلک دي او دلته اوس موږ وایي د نیکه څخه دلته راغلي یو. دلته مو مځکې خریدارۍ کړي دي. انا اوس د بامیان اوسېدونکي یو. بگو در پشتو بگو یک نام جالب داره. ایره بچه چوب نام عزیز. چی؟ بچه چوب نام است. بچه چوب؟ نام بچه چوب است. بگو که بگو. معنیش چیسته؟ خو همو چیز نام است دیگه. اینه چوب، بچه چوب. د نوم لرګی دی چوب. هو وایي دا زما نوم ور وښیه، دا ډېر جالب نوم دی. بالا خو لرګی نوم دی چوب او دوی د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ نورزی دی، د نیکهګانو څخه د لې راغلي دي. هو دی نو اوس موږ ته چای راپخوي. تیار شد؟ بخیر تای. جور سلامت باشی. خداحافظ. موفق سربلند.